ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو ګڼل کېده وروسته له هغه چې طالبان د دغه هیواد واک ترلاسه کړ له هیواده ووت. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي زما زړه هم نه کېدو چې له هیواده ووځم، خو مجبور شوم چې دغه هیواد پرېږدم. ښاغلی غني په یو ویډیویي پیغام کې 2 ساعت او 15 دقیقې چې کړې ده، په هغه پیغام کې فارسي، پښتو او په ازبکي ژبه باندې خبرې کړې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل به نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په دې وروستیو ورځو کې د اشرف غني د اوسېدو ځای نه دی معلوم، خو د متحده عربي اماراتو په دغه هیواد کې د اشرف غني حضور تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هغه ولسمشر یې منلی چې د بشري دلالیو له مخې افغانستان نه وتلی دی. د ویډیو له 2 ساعت او 15 دقیقو څخه د ښاغلي غني پیغام فارسي برخه کې و. ښاغلي غني په خپل نوي ویډیویي پیغام کې ویلي که څوک درته ووایي چې ولسمشر مو خرڅ کړل او د مالي ګټې او د ژوند د ژغورلو لپاره وتښتېدل، باور مه کوئ. کله چې ما له افغانستان نه ووتلم، ما حتی د دې چانس هم نه و موندلی چې خپل چپلونه واخلم او بوټان ونیسم. د افغانستان جلا وطنه ولسمشر زیاته کړه د خپل ژوند تر ټولو لویه شتمني چې کتابونه، نوټبوک، شخصي یادښتونه او زما لپټاپ چې ټول زما معنوي ژوند و نشم اخیستی، دا ټول چې محرم او دولتي رازونه دي له بده مرغه د نورو لاس کې شول. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.